د تیر جمهوریت نظام لومړی مرستیال امرالله صالح څنګه او ولې غوسه شوی دی؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د جمهوریت نظام لومړی مرستیال امرالله صالح په سیمه کې وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تروریستي ډلې په خورا پیاوړې وړتیا مهار کړې وې. نوموړي وایي د شانګهای همکاریو سازمان سیمه کې د تروریستي بریدونو زیاتوالی ښایي د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اهمیت او وړتیا په اړه یو نوستالژیک درک رامنځته کړي چې ثابتوي هغوی اکثریت تروریستي ډلې محاصره او مهار کړې وې. ښاغلی صالح زیاتوي سیمې هغوی یوازې پرېښودله او د هغوی رول ته یې ارزښت ورنه کړ. د ښو او اصلاح شویو تروریستانو په توګه د طالبانو بیا مطرح کول په ډیر لوړ قیمت تمام شول. د طالبانو ماهیت چې د قوانینو پر وړاندې د خپلو ځوانمرګو بریدونو نمانځنه کوي د جیش العدل او نورو ډلو په ګډون د طالبانو ورونو او همفکره ډلو لپاره د الهام او انګیزې منبع ده. هغوی د ټولو تروریستانو لپاره یوه بیلګه ده، ښایي همدا وي آزاد کړي. صالح د دې ترڅنګ د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایراني ځواکونو پر اډې د جیش العدل د ډلې وروستی برید غندلی دی.